کچری مو فاطمه نامې ته سترګې وغړو، فاطمه نامه کومه معنی دی غا دی یو شی بل شي نه جدا کوونه. حضرت زهرا ته یې فاطمه نامه دی وجه نه پروردگار عالم ویر کړی دی. چوک حضرت زهرا سره محبت لري، چوکن څه حضرت زهرا سره عقیدت لري، نوغا کسان د جهنم اور نه ډیر لري دي. د جهنم اور اور دغه کسانو مانس کې جدائی دی. دغه معنا دی د حضرت زهرا نامه یعنی د فاطمه نامه. اور دین علاوه دا فاطمه نامه د جنت مختلفو دروازو باندې هم لیکلی شوی دی. دا شان دی چې پروردگار عالم حضرت فاطمه ته ور کړلو. لکه پهلا ما ذکر کړی وو چې انداغه شان دی چې حضرت زهرا ته بیا پلار طرف نه ملاو شولو. چې هغې کې مو پهلا ذکر کړی وو چې پیغمبر دیایي چې حضرت زهرا د ما د زړه میوه دی، حضرت زهرا د ما د سترګو روشنایی دی. حضرت زهرا زه کلان ستړی وم، کله زه مشکل کې وم چې حضرت زهرا ته زه سترګې وغړم نو ما د ټول ستړموني ختم شي. انداغه وجوهات وو چې پیغمبر یعنی خپل امت ته، خپل اصحابو ته، خپل کور والاو ته د بار بار حضرت زهرا محبت خیلو. یعنی بار بار دی غو باندې دا خبره پویاونه چې حضرت زهرا چوک دی ما نظر کې. حضرت زهرا سره پیغمبر ډیره مینا کوله. دغه مینې اظهار کې یو اظهار ظاهری طور باندې د حضرت زهرا بوساک خستانه وا. یعنی حضرت زهرا ته دی سار باندې لاس چیک دولو، حضرت زهرا دی چاپ کړله. دا یو محبت اظهار وو چې پیغمبر د بار بار ټولو مؤمنینو ته، خپلو خاندان والاو ته، خپلو زوجو محترمو ته دی دا خینو چې حضرت زهرا د ما نزدیک ما مخته څنګه یو مقام لري. دورا پورې چې کله حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بار تللی نو ټولو نه اخر کې د راغللو د حضرت زهرا زیارت دی وکړلو. اور کله چې سفر نه واپس راغللی نو ټولو نه پهلا بین د حضرت زهرا زیارت کولو.